د سلفیانو په حواله ډیر بد ګمانونه لرو. صحیح سو موږ ډیر په دې حواله باندې چې یار مطلب پنځپریان داسې دي، سلفیان داسې دي، پلان دا موږ نه په خبرو نه خبر، بس خالی مې اورېدلې دي اوس موږ د مذهب سړی نه دي نو بس کافر دی. دا خبره نه ده. ورسې تاسو وګورئ په ټول سلفیانو کې ملایان نه در یادوم، د دې عوام راواخلئ هغه ژر ژر لمونځ نه کوي، رکوع برابر، سجده برابر، قاعده برابر، قیام برابر. د سلفیانو او وهابیانو په باره کې چې موږ کوم عقیده لرو او کوم نفرت لرو دغه صحیح نه دی، بلکې دا ښه خلک دي او ښه منځونه کوي او د موږ او تاسو نه ښه منځونه کوي، رکوع سجده مطلب په تیزۍ سره مونځ نه کوي. نو دې ملا ته زه وایم ما خو مخکې تاسو ته ویلي وو چې د دغه ملا خبرې مه اورئ، دا ملا نه دی، دا هسې د یوه جومات اخوند دی. نبي علیه صلات وسلام وایي زه د ټولو نه په دې ډېر ویرېږم، دا حدیث د مشکات دی، په امامانو ګمراهانو باندې چې دا خلک به امامان ونیسي او لوی ګمراه وي لکه د نورالدین. دا نه کتاب پېژني نه هېڅ، نه د دې مذهب معلوم دی چې په کوم مذهب دی. دا لکه د چرګ لکۍ داسې دی چې دې خانه هوا پرې راشي دې طرف ته یې کږه کي او که دې خانه پرې راشي دې طرف ته. د ټول مقصد څه دی؟ د ټول مقصد دا دی چې د خپل شهرت په خلکو کې راولي او په خلکو کې محبوبیت. دا باک دته نشته چې دا وابي دی که پنجپیری دی یا که څوک دی چې هر څوک وي، فقط چې د محبوبیت او شهرت راشي دا په دین پسې نه ځي، دا په خپل شهرت پسې روان دی. نو لنډ به داسې ووایم چې ده داسې وایي چې سلفیان ښه خلک دي. نو چې سلفیان ښه خلک دي وایي دا موږ او تاسې عقیده چې د دوی په حق کې دا صحیح نه ده، دا ښه خلک دي. دوی ښه خلکو به زه فقط د مثال په ډول باندې یو دوه درې عقاید درته پیش کړم چې دا څرنګې ښه خلک دي. د دوی د کتابونه به درته پیش کړم. اول د دوی مشهور ملادیه شهود الحق، مولوی شهود الحق په نامه باندې د دغه یو کتاب د صیانة الایمان، په دغه کې وایي العیاذ بالله، وایي الله جل وعلا کې ممکن دي چې درواغ ووایي. الله اکبر. وایي دا ممکنه دي چې الله درواغ ووایي. د کتاب دغه د کتاب د صیانة الایمان 5مه صفحه ده یوه عقیده. دومه عقیده د دوی دا ده، دوی د ختم النبوت نه منکر دي، وایي نبی علیه صلات وسلام خاتم النبیین نه دی. د دوی کتاب دی مشهور کتاب دی نصر المؤمنین، دوم مجلد د 14مه صفحه ده. درېیمه عقیده د دوی دا ده، ګوري د ختم نبوت چې په قرآن ثابت دی د دې نه منکر دي دا خلک. او بله عقیده یې دا ده، وایي څوک چې وایي چې عیسی علیه صلات وسلام پلار نه وه دا غلطه خبره ده، پلار موجود و او که پلار موجود نه وي نو خبره ډیره خطرناکه ده. یعنی څه معنا؟ العیاذ بالله بیبي مریم پسې رضی الله تعالی عنها پسې بیا تهمت وایي. دا د دې عقیده ده، دا یې عقیده ده. یو څو نور به درته پیش کړم. دا د دوی هغه مردارې عقیدې د دغې سلفیانو وهابیانو چې دغه نورالدین وایي چې دا ښه خلک دي. تاسې ورته وګورئ، اوله په اعمالو کې وګورئ. دوی وایي د کافر ذبیحه حلاله ده، کافر هندو او همدارنګه مجوسي هر څه چې شی حلال کړ دی خوراک روا دی او پاکه ده. دلیل الطالب او 414مه صفحه ده. همدارنګه عرف جادي 243مه صفحه ده. دا بله د دې مذهب دی. او بل دوی څه وایي؟ دومه خبره دا ده، دوی وایي د ښځې څومره ښځې چې په نکاح کوي په دې کې حد نشته، څومره دي چې په نکاح کولې. عرف جادي 115مه صفحه ده. دا د دوی هغه موږ نمونه یې خروار درته پیش کومه. همدارنګه دوی وایي جنوب سړي ته روا دی چې قرآن کریم په لاس کې راواخلي. دا د صریح آیاتو د قرآن خلاف دی. او دلیل الطالب 404 صفحه ده. او همدارنګه عرف جادي. او همدارنګه د دوی عقیدې چې دي، دوی وایي تقریبا 12مه عقیده په دې کتاب کې دا ده، بدور الاهله. په دې ځای کې په 15مه او 14مه صفحه کې وایي د ټولو حیواناتو متیازې او بول پاکې دي. نو چې پاکې دي وهابیانو چې کوي موږ درته اجازت ده. دا د دوی عقیده ده. همدارنګه دوی وایي د دوی بله عقیده دا ده، دا د دوی مذهب دی. وایي موږ چې کوم په دې باندې ګمان کو دا صحیح نه دی. الله اکبر. ته کله پې خبر یې؟ ته په خپله وابه ځکه دا خبرې کوي. دوی وایي بله عقیده یې دا ده، د الله په نامه باندې ذکر کول بدعت دی. اور البنیان المرصوص 103 صفحه ده. دا د دوی عقیده ده. او همدارنګه دوی وایي هر قسم مردار شی چې په اوبو کې ولویږي هغه نه مردارېږي. عرف جادي 9مه صفحه ده. بله د دې عقیده څه ده؟ د دوی عقیده دا ده چې هره ذبحه چې کې د الله د نامه ویلو ته هېڅ ضرورت نشته چې پې ووایې، بالکل د دې ضرورت نشته چې هغه پې ووایې. دا د دوی هغه موږ نمونه یې خروار عقیده ما درته پیش کړي د دوی د کتابونه. بله عقیده یې دا ده، دا د ما په لاس کې دی نزول الابرار من فقه النبي المختار.
دا وحید الزمان لیکلی دی، دا ټول د خرافاتو نه ډک دی، دا د دوی وحید الزمان دی. په 19مه صفحه کې وایي، دغه کتاب په 19مه صفحه کې وایي شراب پاک دی، او قرآن وایي چې شراب چې دی دا مردار دی، الله وایي چې شراب مردار دی پاک دی. بیا په دغه نزول الابرار کې وایي کومه زنانه که راپورته شي او اوړه په شرابو خوشته کلانده کا او بیا ډوډۍ ته پخه کې بالکل روا دی، ځکه وی هغه شراب وسول. دا د دوی مردار عقیدې دي د وابیانو. الله ته مکان ثابتوي، وی الله برسیره په عرش دی، او هر څوک چې د عقیده لري الله ته مکان ثابتوي دا د اسلام نه خارج دی. همدارنګه توسل نه منکر دي، کراماتو نه منکر دي، څلورو مذاهبو نه منکر دي، او د توسل نه منکر دي، او د دوی عقیده د الله په حق کې الله ته جسمیت ثابتوي. دا خبره نه دي چې موږ د دې سره اختلاف په فروع کې دی، موږ د دې سره اختلاف په اصولو کې دی. نو دا نورالدین چې وایي دا په خپله وابی دی، دا په خپله د الله په غضب باندې ککړ دی. نو دغه موش نمونه خروار مې درته پیش کړ چې د دوی داسې مردار عقاید دي. دې وابیان ښه خلک نه دي. د موږ چې کومه فتوا ده د علماو احنافو د دې په باره کې هغه بالکل صحیح دی. نورالدین دا د برګینو ملا دی، دا په دې باندې نه دی خبره. او بله دا خبر ده کړې وه چې وابیان چې دي دا ښه منځونه کا راشه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث وګوره، نبی علیه السلام پوهېده چې د نورالدین غوندې په شان به یو جاهل مرکب وي، یو ناپویه، یو وابی به را پیدا شي، خلکو ته به وایي چې د هغه د موږ نه ښه دي وابیان. ولې دوی اوږده اوږده منځونه کوي، ډېر په ارام منځونه کوي. رسول علیه صلات وسلام د دوی په باره کې څه وایي؟ واوره حدیث واوره. ای نورالدینه ته اصلي په کتاب نه یې خبر، په قرآن او حدیث باندې نه یې خبر، کتاب دې کتلی نه دی چېرته. زه به تا خبره وکم ته وابیان ځکه ښه دي چې اوږده لمنځونه که رسول الله مو وایي د دې خوارجو دې وابیانو به علامه دا وي چې داسې اوږده لمنځونه به کا چې تاسې ته به خپل منځونه د دوی په مقابل کې سپک ښکاره شي. دا علامه مې رسول علیه صلات وسلام ښودلی چې د دې وابیانو خوارجو دې علامه دا ده چې تاسو به خپل منځونه د دوی په مقابل کې سپک وګڼئ. دا د ما خبر نه ده، د ما په لاس کې دی، دا 3م مجلد دی د صحیح البخاري، دا هغه کتاب دی اصح الکتب بعد کتاب الله الباری الصحیح البخاری. دا وګوره د البشرا چاپ دی، 3م مجلد دی، او کتاب فضائل القرآن، او صفحه ده 2301. حدیث واروه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم راو بوزي پتاسکه قوم یو قوم سرنګ قوم وي تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، تاسو بس پکو غنې خپل منځونه د دې د منځو په مقابل کې، وصيامكم مع صيامهم خپل روزي بس پکې وګڼئ د دې په مقابل کې، وعملكم مع عملهم خپل عمل بس پکو وګڼئ د دې په مقابل کې. رکوع به ډېره اوږده کوي، سجده به ډېره اوږده کوي. د خدای پیغمبر اوس وایي ويقرؤون القرآن، قرآن بلولي، احادیث بلولي، لا يجاوز حناجرهم دغه مرۍ نه به لاندې نه ځي، دې مرۍ نه به لاندې نه ځي. اوس وګوره یمرقون من الدین، دین نه به داسې وځي، یعنې دومره دین به نه وي کې کما یمرق السهم من الرمیه، لکه غشی چې د ښکار نه ښکار چې وولې هغه غشی داسې ووځي بالکل نه په غوښه او نه په وینه باندې لړلی وي، داسې به د دین نه وځي. په دوی کې به دومره دین هم نه وي پاتې. بیا وګوره بیا وروسته حدیث کې وایي تاسو چې غشی وګورئ په هغو کې یو شی نه وي پاتې، په دې کې به یوه ذره دین نه وي. دا د خدای پیغمبر کتاب دی، دا صحیح البخاري په دې کې د رسول الله حدیث دی. هغه وایي چې د خوارجو د وابیانو او د سلفیانو علامه به دا وي چې دوی به اوږده اوږده منځونه کوي خو په مانځه یې خطا نه شي. رسول علیه صلات وسلام وایي ولې؟ وایي د دوی د قرآن د مرۍ نه لاندې نه ځي، د مرۍ نه پورته دی لاندې نشته، په دوی خطا نه شي. او د دې نه پورته روایت کې وایي سمعت رسول قال علي رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، چې دا به نوي ځوانان وي، سفهاء الاحلام بې عقل به وي، یقولون من خیر قول البریه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول به درته وایي موږ اهل حدیث یو خو یمرقون من الاسلام، د اسلام نه به داسې وځي کما یمرق السهم من الرمیه، لکه غشه چې د ښکار نه وځي. لا یجاوز ایمانهم، ایمان به یې نه تجاوز نه که حناجرهم د مرۍ نه لاندې به نه ځي. دا د خدای پیغمبر ویلي. نورالدینه تا کتاب نه دی کتلی، تا د رسول الله حدیث نه دی لیدلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې
چې د دې خوارجو د دې وابیانو سلفیانو علامه دا دی ګورئ درنه خطا نشي چې دوی به ډېر اوږده اوږده منځونه کوي رکوع سجدې به کوي خو پې خطا نشي ولې ایمان د دی د مرۍ نه پورته دی د لاندې نشته قرآن یې د مرۍ نه پورته دی د لاندې نشته نو په دې ته خلک مه خطا کوه موږ په دې نه خطا کیو دا د بخاري حدیث مې درته وویله دا حدیث لمبر هم دی 5058 لمبر حدیث ته وی ګوره تا کتلی نه دی نو مسلمانانو ما مخکې هم درته ویلو چې دغه نورالدین دا لیونی دی اعصاب خراب دي علم یې نه دی زده او نه کتاب لیدلی دی فقط چې د ده شهرت کېږي خبره کا کله وایي امان الله ښه سړی وه او کله وایي چې حاجیانو نه غوایان جوړ کړي دي او کله څه وایي کله څه وایي دا معتوه دی د عصبي مشکل لري دا د مراجعه وکړه اول د اعصابو یو ډاکټر ته دې ورشي او د حنفیت د ادرس نه دې نه غږېږي داسې دې وایي چې زه وابا یم او دا یقیني وابا دی په دې کې شک نشته د دې خبرې اورېدل ناروا دي د داسې د ملا په نامه باندې چې خلک وي د دغې خبرې اورېدل ناروا دي او د دې خبرې مه اروئ والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته